الله جل شانه فرمایي والمطلقات او هغه ښځې چې هغو ته طلاق ورکړلی شوي دي یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء دوی باندې انتظار دی یا دا انتظار کوونکي دي بانفسهن په خپلو ځانونو سره ثلاثة قروء درې حیضه حیض ماهوارۍ بیمارۍ ته ویلی کېږي چې کومه ښځې ته په میاشت کې راځي ولا یحل لهن او نه دی حلال د دغه ښځو دپاره دا خبره چې ان یکتمن ما خلق الله چې پټ کي ما هغه څه خلق الله چې پیدا کړي دي الله جل شانه فی ارحامهن د دوی په رحمونو کې ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر که چرته وي دوی چې ایمان لري په الله جل شانه باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې وبعولتهن احق او خاوندان د دوی ډیر زیات حقدار دي بردهن فی ذلک په واپس کولو کې یا په واپس کېدلو کې یا په رجوع کولو کې فی ذلک په دغه حیض په دغه عدت کې ان ارادو اصلاحا که چرته دوی اراده لري د اصلاح کولو ولهن مثل الذي او د دې ښځو دپاره دي حقوق مثل الذي په مثل د هغه حقوقو علیهن چې په دوی باندې دي د سړو بالمعروف په ښه طریقه باندې وللرجال او د سړو دپاره علیهن په دې ښځو باندې درجة یوه درجه فضیلت دی والله عزیز حکیم او الله جل شانه ډیر زیات غالب دی او ډیر زیات حکمت والا دی په دې آیت کې الله جل شانه د ښځو د طلاق متعلق خبره کوي چې هغه ښځې چې تاسو وله طلاق ورکوئ نو د هغې متعلق یو څو مسلې تاسو په خپل ذهن کې کېږدوئ طلاق خو یو خو دا ده چې ډېر زیات ناخوښه کار دی صحیح شوله جي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ان ابغض المباحات عند الله الطلاق د الله جل شانه په نسبت باندې په ټولو جایزو کارونو کې د ټولو نه ابغضترین مبغوضترین څیز طلاق دی یعنی ناخوښه څیز الله جل شانه ته طلاق دی طلاق جایز دی خو به هر حال د الله جل شانه په دې ټولو جایزو څیزونو کې د دغې نه بل څیز زیات بدی نشي یعنی طلاق یې ډېر زیات بدی شي بله دا چې پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي ابو داود شریف کې غالبا حدیث دی پیغمبر علیه صلات وسلام وفرمایل چې هغه ښځې چې هغه بغیر څه د اشد ضرورت نه د خپل خاوند نه د طلاق مطالبه وکړي چې ما له طلاق راکړه نو دغه ښځې باندې د جنت بوی حرام کړلی شي دا ښځه به جنت ته نه ځي بوی حرام کېدل نو مطلب دا دی چې دا ښځه به جنت ته نه ځي ټیک شو یعنی بغیر څه د وجې نه بغیر څه د اشد ضرورت نه دا راولګېدله او د خاوند نه یې دا مطالبه وکړه چې ما له طلاق راکړه ټیک شو اوس په هغه صورت کې بیا ښځه مطالبه کولی شي چې په کوم صورت کې سړی ډېر زیات ظالم دی په ښځه باندې ظلم کوي او د هغې سره ناانصافي کوي یا خاوند چې کوم دی نو هغه نامرده دی د ښځې حق نشي ادا کولی او یا د خاوند ښځې له خوراک څښاک نشي ورکولی د هغې ضروریات نشي پوره کولی نو بیا دغه ښځې ته شریعت حق ورکړی دی چې ته د خپل خاوند نه مطالبه وکړه چې ما طلاق راکړه خو په عامو حالاتو کې چې یاره د زندګۍ روټین ښه صحیح روان دی تا ته خوراک څښاک هم ښه په ټایم باندې میلاویږي خاوند یې هم نامرده نه دی ښه صحیح سړی دی ښه ټیک ټاک دی ښه برابر دی څه بیماري ورته هم نشته دی ضروریات دې پوره کوي نو د دغه سړي نه که د دغه خاوند نه که ته طلاق مطالبه کې نو د پیغمبر علیه صلات وسلام دغه حدیث چې په دغه ښځو باندې جنت حرام دی نو دا خو انتهایي زمونږ دپاره د نقصان خبره ده چې ښځې راولګي او د خاوندانو نه دا مطالبه وکړي چې ما له طلاق راکړه لکه نن سبا خو دا خبره ډېر زیات عامه شوې ده سړي دونه طلاقونه نه ورکوي ښځو لکه څونه چې ښځې سړو له طلاقونه ورکوي ښځه راولګي مطالبه وکړي لاړه شي عدالت دلته کیس وکړي وایي لکه دې سړي نه ما له خوله والی زه خوله کوم دې سړي سره څه باندې پوهېږي معمولي مسله به وي ګوره په کور کې دا لمس هم راځي په کور کې دا ښکته بره کېږي په کور کې هغه خلک وایي لکه وایي دوه لوښي د یو بل سره کړنګېږي جنګېږي په کیسه پوهېږي نو د دې مطلب دا نه دی چې یاره معمولي غونته مشکل راغی ته اوس زه په عدالت کې هلته کیس کوه چې بهي ماله د دې سړي نه طلاق واخلئ زه د سره خوله کوم ما له د نه خلاصه کوي ما له د نه ازاده کوي دا د نقصان خبره ده او په شریعت کې د دې خبرې ګوره څه حیثیت نشته نن سبا چې دا کومه قصه روانه ده چې په معمولي مسله باندې ښځه ځي په عدالت کې کیس کوي اول د جج صاحب ته وایي وکیلان کوي ځان له چې ما له دې خاوند نه خوله والی
د څه د وجې نه به دا تلي، خو د دې وجې نه به تلي چې چېرته خاوند به یو پړق والي یا به خاوند چېرته تیزه خبره کړي یا به څه بل څه داسې اختلاف راغلی، معمولي شانته عارضي اختلاف به راغلی، د هغې د وجې نه به دا ښځې ځي او هلته به په عدالتونو کې خپلې مطالبې کوي چې موږ د خاوند نه ازادي کوي. نو دا انتهایي ناروا کار دی. شریعت ګوره دین اسلام خاوند له یو مرتبه ورکړې ده، یو شان یې ورکړی دی. الله جل شانه په دې آیت کې هم دا خبره کوي، مخکې نور ډېر شي آیتونه په قرآن مجید کې را روان دي، په هغې کې به تاسو دا خبره وکئ چې الله جل شانه دا سړی په ښځه باندې نګران او محافظ مقرر کړی دی. دا سړی د دې ښځې حاکم دی، ښځه به محکومه وي، سړی به حاکم وي. ښځه به د سړي فیصله مني، د سړي حکم به مني چې کوم د شریعت په دایره کې دننه یو سړی ښځې ته حکم کوي. نو بهرحال معاشره ډېره ګنده شوې ده او ډېر په بل طرف باندې روانه ده. د دغې وجې نه د کورونو ماحول هم انتهایي خراب دی. بس د ښځې او د خاوند یو بل سره جوړ نشته دی او په معمولي مسلو باندې معمولي انتهایي داسې څه مسلې نه چې یاره جو بس. او خاص کر نن سبا ځوانان کوم چې مشران دي هغو خپل عمر والی دی، هغو خو دې لانجو کنجو نه دي، هغه وایي چې دغه یوه بوډۍ ده که دا مې طلاقه کړه یا دا رانه لاړه نو څه به کومه په کیسه پوهېږي، بل څوک راله بیا ښځه هم نه راکوي. خو چې دا کم ځوانان دي چې په دې خپله ځوانۍ باندې ډېر زیات متکبره دي او ډېر زیات مغروره دي چې لکه زه خو ځوان جان یم وایي چې سر یې نو ټوپۍ ډېرې نه ځي، نه دا خبره مه کوه، دا غلطه خبره ده. څنګه ته به یوې ښځې ته طلاق ورکوې او بله به راولې، بله به ورکوې بله به راولې. اوس خلک هم پوه شوي دي، هوښیاران شوي دي. یو سړی راولېږي یوې ښځې ته طلاق ورکړي، نو که بیا دې په بل ځای کې چېرته رشته کول غواړي، نکاح کول غواړي، نو چې چا پسې رشته ولېږي هغه کور والا ته پته لګېدلې چې لکه دې سړي خو یوه طلاقه کړې ده، نو هغه وله بیا ښځه هم نه ورکوي، هغه وله بیا جنۍ چېرته ورکوي. به هر حال دا بېوقوفتوب دی. ښه که سړی په دې نیت باندې یو ځوان راولېږي او ښځې ته طلاق ورکړي چې ځه مړه ستا سره زما وخت نه تېرېږي او معمولي لانجې منجې راځي د هغې د وجې نه. او دا اصل کې مین وجه دا چې ډېر په ماشوموالي باندې ودونه وشي نو پوه نه شي، دا بیا پوهېږي چېرته د دوی خو دونه تجربه نه وي که نه. د عقل هغه غاښونه یې لانې راوتلي، د عقل غاښونه ورته وایي هغه سر کې چې راخېږي، هغه غاښونه یې لانې راختلي ودونه وله کوي، نو دا خو بیا خامخا نقصان خو به کوي. نو به هر حال د دې خبرو انتهایي احتیاط پکار دی، معمولي خبرو باندې طلاقونه دي ورکول پکار. بهرحال مسله دلته دا ده چې الله جل شانو فرمایي چې کومې ښځې چې هغو ته طلاق میلاو شي، نو چې طلاق ورته میلاو شو، ګوره طلاق چې چاله ورکولی کېږي دا ښځه په ډېرو قسمونو باندې ده. ټیک شوله که نه؟ یو خو دا ده چې دا ښځه به وړی نابالغه به وي، دې ته به ماهواري بیماري نه راځي. مثال په طور په وړوکوالي باندې نکاح شوې ده چا سره او هغه وله طلاق ورکړو، نو یوه دغه ده. یوه هغه ښځه ده چې غټه ځوانه ښځه ده، ماهواري بیماري ورته راځي، حیض ورته راځي. یوه هغه ښځه ده چې هغه بوډۍ ده، ټیک شوله که نه؟ د حیض نه مایوسه شوې ده، ماهواري بیماري ورته نه راځي. نو دا دوه درې قسمه ښځې دي، د دې درې واړو احکامات جدا جدا دي. کومه چې دا وړه ده او دې ته طلاق میلاو شو، نو د دې طلاق اوس درې حیضه دي یا به دا درې میاشتې تېروي، په قصه باندې پوهېږي. او دا کومه ده چې دې ته دغه راځي ده ماهواري بیماري ورته راځي، نو د دغه ښځې عدت چې کوم دی نو دا هم درې حیضه دي. مطلب درې ځله ورته ماهواري راله، یو میاشت کې ورته یو ځل راله، بله میاشت کې ورته بل ځل راله، بله میاشت کې ورته بل ځل راله. نو چې درې میاشتې پوره شوې نو د دې ښځې عدت پوره شو. ټیک شولی دي؟ بله دغه بوډۍ ده چې دې ته طلاق میلاو شو، نو د دې خو داسې حساب دی چې دې ته خو دغه نه راځي، ماهواري بیماري خو نه راځي که نه، دا خو بوډۍ شوې ده. نو د دغې اوس درې میاشتې موده ده، درې میاشتې د دې عدت دی، دا به درې میاشتې عدت تېروي. اوس طلاق یو سړي څو طلاق ورکړه نو دا راچل به کېږي، په دې باندې ځان لږ پوهه کړي. یو سړی راولګېد او ښځې له یو طلاق ورکړو، په څه باندې پوهېږي؟ نو دغې ته طلاق رجعي ویلی کېږي. دې سړي ته اختیار دی چې دا په دې عدت کې دننه خپلې ښځې ته واپس رجوع وکړي. نو که واپس یې رجوع وکړله نو بغیر د نکاح نه دی دغه خپلې ښځې سره خپله زندګي باقي شروع کولی شي. واپس یو طلاق یې ورکړه، دغې ته طلاق رجعي ویلی کېږي. یا یو سړی دی هغه دوه طلاقونه ورکړل ښځې له، نو دغې ته هم طلاق رجعي ویلی کېږي. ټیک شولی جي؟ دا ښځه به خپل عدت تېروي، لګیا به که دې سړي چېرته د عدت په درمیان کې دې ښځې ته رجوع وکړله نو ټیک ده، نوي نکاح ته پکې ضرورت نشته دی. خو که چېرته داسې کار وشو چې د سړي یو طلاق ورکړی یا دوه طلاقه ورکړي او په دې ښځه باندې عدت تېر شو، درې حیضه یې تېر شو یا درې میاشتې موده تېره شوله چې کومې هغه بوډۍ ښځې دي یا ماشومان دي حیض ورته نه راځي، په دو باندې د عدت درې واړه میاشتې تېرې شوې یا درې واړه حیضونه تېر شو، نو اوس دا ښځه ستا نه جدا شوه، باینه شوه، دغې ته طلاق باین ویلی کېږي. نو چې کله دا باینه شوه نو اوس بغیر د نوي نکاح نه ته دې ته نشي ورنږدې کېدی. طلاقونه خو دې یو ورکړل یا دې دوه ورکړي، درې خو دې نه دي ورکړي. چې درې دې ورکړه بیا خو په کیسه پاتې نه شو، بیا خو کیسه لاړه، په کیسه پوهېږي. خو چې کله دې دوه ورکړل یا دې یو ورکړل نو په دې کې واپسي کولی شي، د رجوع کولی شي، خو هله کولی شي تر څو پورې د عدت تېر شوی نه دی، دا درې میاشتې یا د درې حیضه تېر شوي نه دي.
نو چې که 3 حیض ستا نه تېر شو نو اوس ښځه باینه شوه، جدا شوه، طلاق دې 1 ورکړی یا دې 2 ورکړی، جدا شوله. اوس که له دې سره ته واپس زندګي خپله تېرول غواړې، په نکاح کې راوستل غواړې، نو دې سره ته اوس نوې نکاح کې بله نکاح به ورسره کې، شرعي ګواهان به مقرر کې، ملا به راولې چې لکه ملا صاحب نکاح وتړه راشه، ایجاب او قبول به پکې کېږي، د هغې مهر به مقرر کې، په قسم باندې پوهېږي. نو دغه مسله ده. او بل دا چې 3 طلاق یو ښځې ته میلاو شو، نو دا مغلظه شوه، دې ته مغلظه ویلی کېږي. د دې ښځې د واپس کېدلو هیڅ قسمه چانس نشته دی، دا تا ته نشي واپس کېدلی. په دې مسلو ګوره صحیح ځان پوهه کوي. نن سبا راولګي په غوسه کې ښځې له 3 1 2 3 طلاق وله ورکړي او بیا ورسره ناځي که خدای تباه 3 پوره کړي نو طلاق دی لاړه، نو طلاق ووتو. ګوره دا ستا سره 3 چانس دي، 3 یو ځل دې طلاق ښځې ته له خولې نه ووت چې تا طلاق دی، بس یو چانس لاړو، یو کالتوس لاړو، ټیک شوله. اوس بل ته انتظار دی، که بل دې ورته چېرته ووایي چې 2 دنه لاړل، که 3م دې ووایي چې قصه لاړه ختمه شوه، ښځه لاړه او ښځه لاړه ختمه شوله، ښځه طلاق واقع شو، په قسم باندې پوهېږي. دا ښځه مغلظه شوه. اوس د دې د واپس کېدو تا ته چانسز نشته دی، خو یوه طریقه بیا شریعت ذکر کړې ده، خو ډېره زیاته ناشنا طریقه ده. نو یو سړي به بیا د داسې ښځې سره وخت څنګه تېرېږي، ډېر زیات مشکل شي، په قسم باندې پوهېږي. هغې ته حلاله ویلی کېږي. یو سړی راولګېدو خپلې ښځې له 3 طلاقه ورکړه چې تا ته طلاق دی، تا ته طلاق دی، تا ته طلاق دی، 3 طلاقه شو، په قسم باندې پوهېږي. دا ښځه مغلظه شوله. اوس که دا سړی وایي چې واپس زه دې سره نکاح کول غواړم، نو دی به څه چل کوي؟ دا ښځه دا به خپل عدت تېر کړي، په قصه پوهېږي، 3 میاشتې عدت به دا تېر کړي، ټیک شوله جي. او که چېرته دا ښځه حامل، دغه مسله وروسته را روانه ده، دا ښځه به 3 میاشتې یا 3 حیضه عدت تېر کړي، په قصه ورسېدي. پس د دې به دا ښځه د بل سړي سره نکاح وکړي، بل سړي سره به نکاح وکړي. د هغې نه پس چې کله د دې ښځې د هغه سړي کور ته رخصتي وشوله، شپه ورځ پکې تېره شوله، پس د هغې به بیا دا سړی دې ښځې له طلاق ورکړي، د هغه خپل اختیار دی که ورکوو که نه یې ورکوو. دا زبردستي پې هم نشي کولی چې هلکه اوس به له طلاق ورکړي، که داسې قید دې پکې ولګوو، دغې ته بیا حلال، دغه بیا مکروه کار دی، دغه غلط کار دی. نو بهرحال دغه سړی به ورسره نکاح کوي او د هغې نه پس به له هغه طلاق ورکوي، او پس د هغې به بیا دا ښځه عدت تېروي، د هغې نه پس که ورسره بیا تا نکاح کول غوښتل جوړوي که ورسره. دا ډېره لویه خواري ده، دا خو بیا ډېره انتهایي ګرانه شي او بیا ډېره زیاته مشکله هم وي، لکه داسې ښځې سره بیا سړی ژوند هم نشي کولی. هلکه څنګه یو ځل طلاقه شو، بل سړي خواله لاړه، د هغې سره نکاح وکړله، اوس به واپس تا خواله راځي. نو دا ګوره دا شریعت چې دا دونه سختي کړې ده که نه، دا د لاولني خاوند له زور ورکوي چې هلکه ته څنګه د طلاقونه دې ګپ جوړ کړی دی، ته ښځې له طلاقونه ورکړي چې 3 ورکړه، د دې د وجې نه په شریعت زور راوستو چې تا ښځې له طلاق ورکړی دی، اوس پکې دغه سختې ته ټینګ شه. که دغه ښځې سره واپس نکاح کول غواړي، نو دا ښځه به ځي د بل چا خواله، بل چا سره به نکاح کوي، واپس به هغه طلاق ورکړي، بیا به ستا خواله راځي، او په هغه باندې زور زبردستي هم نشي کولی چې یاره ښځې له طلاق ورکړو، بل سړي سره دې حلاله وله وکړه او بس دا به واپس ما ته حواله کړي. نه جي نه، دا قیدونه به پکې نه لګي، د هغه اختیار دی که تا ته واپس حواله کړي او که نه به یې ورکړي. دا هوښیارتوب دی، طلاقونه به ځان ساتي، په قصه باندې پوهېږي. یو بله ښځه ده، په هغې باندې ځان پوهه کړي. یو ښځه داسې ده چې هغه حامله ده، په خېټه باندې بچی دی، په قصه باندې پوهېږي، او دې ښځې ته طلاق میلاو شو، ټیک شوله، دې له خاوند طلاق ورکړو. نو د دې ښځې عدت چې کوم دی، نو هغه وضع د حمل ده، تر څو پورې چې دا بچی پیدا شوی نه دی، دا ښځه په عدت کې ده. د دې عدت به هله پوره کېږي چې کله بچی پیدا شو، پس د هغې د دې عدت پوره شو، بس اوس دا که بل چا سره نکاح کول غواړي جو کولی شي، ټیک شول. د دغې مسلې تذکره هم الله جل شانه کوي چې ښځو له نه دي پکار چې یاره دو د خپله خبره پټه کړي چې زما په خېټه باندې یا بچی دی یا نشته دی، دا خبره به پټی نه، بلکې دا دوی د الله جل شانه حق وی، او دا دوی د دې خاوند حق وی، ځکه خاوند ته خو اختیار دی چې هغه دې ښځې ته واپس رجوع وکړي، ټیک شوله. یو طلاق یې ورکړلی یا 2 ورکړلي، نو خاوند ته خو دا اختیار دی چې ښځې ته رجوع وکړي، او تا هلته خبره پټه کړې ده، خبره نه کوي چې زما په خېټه باندې بچی شته دی که نشته دی، یا ما ته حیض راځي او که نه راځي، دا خبره دې پټه کړې ده. نو دا نقصاني خبره ده، په دې کې ته د خلکو حقونه وي، د الله جل شانه حق وي. نو د دغه ښځې عدت چې کوم دی، هغه وضع د حمل ده، تر څو پورې بچی نه پیدا شوی، هغه وخته پورې به دا ښځه په عدت کې. یو بله ښځه ده، په دې هم ځان پوهه کوي. دا بعضې مسلې اوس په دې رکوګانو کې را روانې دي، خو دا دی چې مختصر یې واورئ. یو مسله یې داسې راپویم. یو بله مسله دا ده چې یاره یوه ښځې داسې ده چې د هغې نکاح شوې ده، ټیک شوه، نکاح یې وشوله او رخصتي یې د پلار د کور نه ده شوې، صرف نکاح یې شوې ده، نکاح یې تړلی شوې ده، او دا د خاوند کور ته لا تلې نه ده، او دا خاوند راولګېدو او دې ښځې له طلاق ورکړو، لا کور ته یې راغلې نه ده او طلاق یې وله ورکړو، په قصه باندې پوهېږي. نو په دغه ښځه باندې بیا عدت نشته دی، دا به اوس عدت نه تېروي، په خبره پوهېږئ جي. یوه ښځه داسې ده صرف نکاح یې شوې ده، د خاوند کور ته یې رخصتي نه ده شوې، رخصتي ورته ویلی کېږي، هغه جنج یې نه دی وړلی شوی، واده یې نه دی شوی،
نو دغه ښځې ته سړی راولګېد او طلاق یې ورله ورکړو نو په دغه ښځه باندې اوس عدت نشته دی دا که سبا له وغواړي د طلاق په سبا له یا د طلاق نو لږ ساعت پس هم وغواړي بل چا سره نکاح کولی شي ټیک شوله که نه خو دا دونه به یو سړی څنګه بې غیرته شي چې لکه ستا کور ته لا ښځه راغلې نه ده او طلاق دې بیا ورکړی د دې وجه د دې وجه راته بیانومه که نه دا ولې ورکوي نن سبا دا سوال د کوم سړي سره د چا سره چې وتښتېده نه کېږي یوه نکاح خو شته دی په نکاح د پاسه څنګه نکاح کېږي په نکاح د پاسه خو بله نکاح نه کېږي نه په عدت کې نکاح کېږي یو مسله بله واورئ دا خو مسلې ما ته رایادېږي ګوره دغه کېږي دا مسله لاول واورئ چې یاره دا یو سړي نکاح کړی ده واده یې لا نه ده شوی ده ښځې له طلاق ورکړو دا ولې ورکوي تاسو ته پته ده دا نن شبه ګوره د سوشل میډیا دور دی ټیک شوله د موبایلو دور دی هر چا سره موبایل ورسره دی په جب کې جنۍ سره موبایل ورسره دی هلک سره موبایل ورسره دی او بس دو چې نکاح وشي نو بیا د ټینګې نه یو بل سره لګیایي خبرې اترې کوي ګپې شپې لګوي دې کې لانجې مانجې هم راځي جګړې مګړې هم پکې راځي بحثونه مباحثې هم پکې راځي نو د یو بل سره ورانه راشي بس خبره باندې وران شي معمولي خبره باندې دو وران شي نو بس هلته هلک په غوسه کې راشي ستاسو طلاق ورکړي نو دا نقصان دی موبایل وکړو دا نقصان دی خبرو وکړو چې هلکه کور ته دې درغله چې بیا ورسره خبرې کوه که نه تا نکاح شوی نه ده بس موبایل دې بیا غوږ ته نیولی دی او لګیا وي د هغې سره خبرې اترې کوي نو په دغه کې نقصانات دي دغه څه ناروا کار نه دی مکروه حرام کار نه دی نکاح خو شوي ده خبرې دې کوي خو په دغه کې نقصانات ډېر زیات دي د دغې وجې نه ګوره معمولي مسله به راشي تا به ښځې له طلاق ورکړی او په دې کې ډېر شی مسلې راوځي ټیک شوله نو د دغې وجې نه دې خبرو نه اجتناب پکار دی چې یاره نکاح وشوه په موبایل باندې خبرې کوې ولې کې دونه صبر دې کړلی 18 19 کاله دې تېر کړلي بعضې خو 15 کاله لونډان ګرځي په قصه پوهېږي نکاح دې نه وه شوي واده دې نه نو اوس چېرته په نکاح د واده په منځ کې به چېرته یو میاشت دوه یا یو کال نیم دغه صبر وکړو دغه خبرو اترو دا انتهایی نقصان دی دا خبرې که څوک یې کوي هغه ته به پته چې یاره دې څومره نقصان دی هر ټایم په ټینشن کې د ښځه کور ته راغلی نه دی سړی په ټینشن کې اخیستی دی څه باندې پوهېږي بله مسله چې کومه رایاده شوه هغه بېرته هېر شوې دی چې اوس ما څه مسله ویله هغې نه به خلاص شو به هر حال الله جل شانو فرمایي والمطلقات او هغه ښځې چې هغو ته طلاق میلاو شوي دي د خاوندانو د طرف نه یتربصن دوی انتظار کوونکي دي یا به دوی انتظار کوي بانفسهن په خپلو نفسونو سره یعنی دا ښځې به انتظار کوي اوس څه ته به انتظار کوي ثلاثه قروء دا حیض ته هم ویلی کېږي طهر ته هم ویلی کېږي یعنی پاکۍ ته هم ویلی کېږي بیمارۍ ته هم ویلی کېږي په څه باندې پوهېږي یعنی دلته به موږ اوس د بیمارۍ معنی کوو ځکه چې د بیمارۍ سره مناسبت خوري نو دا ښځه به اوس ته 3 میاشتې 3 حیضه به دا دغه کوي انتظار به کوي یعنی که چېرته دا سړی ورته واپس شي ټیک شول خو دلته چې دا کومه طلاق خبره ده ګورئ دا یاد وساتئ دا د هغه 3 طلاقو مسله نه ده دا د یو طلاق مسله ده یا د 2 طلاقو مسله ده بلکې زه به وایم چې دا د یو طلاق مسله ده ځکه د رکوع کې بیا د هغه 2 طلاقو مسله را روانه ده په څه باندې پوهېږي دا بله رکوع چې کومه چې رکوع کې په دې کې بیا د 2 طلاقو مسله ده دا د یو طلاق متعلق مسله ده نو که چېرته یو طلاق ښځې ورکو سړي ورکو ښځې له نو دا ښځه به اوس انتظار کوي ټیک شولی 3 حیضه به دا انتظار کوي انتظار معنی دا چې دا په کور کې خپل عدت تېروي د خاوند په کور کې کیدای شي دا سړی ورته واپس رجوع وکړي سره هم یې پرې راشي او واپس ورته رجوع وکړي دغه سړي ته خدای اختیار الله جل شانه ورکړلی ولا يحل لهن ان یکتمن او نه دی حلال د دې ښځو دپاره یا نه دی جایز د دې ښځو دپاره ان یکتمن چې دوی پټه کړي یا دوی پټ کړي ما هغه څه خلق الله چې پیدا کړي دی الله جل شانه فی ارحامهن د دوی په رحمونو کې ان کن یؤمن یعنی په رحم کې که بچی دی نو ام دې خاوند ته ووایي چې زما په رحم کې بچی دی ګوره تا مال طلاق راکړلی زه به اوس عدت تېروم ته هغه وضع حمله پورې په قصه پوهېږي او که بچی نشته نو بیا خو دغه عدت دی چې یاره 3 حیضه به تېروي یا که حیض ورته نه راځي 3 میاشتې به تېروي ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر که چېرته وي دوی چې ایمان لري په الله جل شانو باندې او په ورځ د آخرت باندې وبعولتهن احق بردهن او خاوندان د دوی بعول دا د بعل جمع ده او بعل خاوند ته ویلی کېږي ټیک شوه دا بعل د یو بوت نوم هم دی دا موږ په اولې درجې چې موږ ویلی نو وړو کتابونو کې یو مثال به مو وایو چې هلکه بعلبک دا د بعل دا د یو بوت نوم دی څه معنی پوهېږي به هر حال دلته بعل خاوند ته ویلی کېږي ښه وبعولتهن خاوندان د دوی احق ډېر زیات حقدار دي بردهن په واپس کېدلو کې یا په واپس کولو کې فی ذلک په دغه عدت کې مطلب دوی واپس کېدلی شي دې ښځو ته دوی دې ښځو ته رجوع کولی شي ټیک شوله که نه ان ارادو اصلاحه که چېرته دوی د اصلاح نیت لري ټیک شوله که نه نو دا هغه زړه خبره ده چې یاره دا سړی دې ښځې ته هله رجوع وکړي چې واپس ورسره خپله زندګي په سړیتوب تېرول غواړي که چېرته هغه بیا حرامیتوبونه کوي چې یاره ښځې باندې ظلمونه کوي او وهل ټکول کوي او زیاتي ورسره کوي هغې له خوراک خرچه مرچه نه ورکوي
او یا دا چې ناشنا پابندۍ پې لګوي چې شریعت هغې ته اجازت ورکړی د هغه څیزونو پابندۍ پې لګوي، نو دغه سړي ته بیا دا حق نشته دی چې دا دې لاړ شي او ښځې ته دې واپس رجوع وکړي، او ښځې ته بیا اختیار دی چې دغه قسمه سړي نه بیا خوله واخلي، عدالت ته دې لاړه شي، که داسې وله نه ورکوي عدالت ته دې لاړه شي او د دغه سړي نه دې ځان آزاد کړي. دغه ښځې ته بیا شریعت اجازت ورکړی دی. ټیک شوله. نن سبا خو بعضې سړي ډېر ظالمان دي که نه، ډېر زیات ظالمان او په ښځو باندې ډېر زیات ظلمونه کوي. هلکه ښځه یې په سترګو نه لیدلي، په قصه باندې پوهېږي. او دغه مسلې تاسو ته وایي چې په وړوکوالي باندې وله واده کړی، ښځه یې کور ته راشي نو بس دی وایي چې دا خو زما وس وینځه ده، ټیک شوله، او دا زما دا ده چې بس زما احکامات به پې چلېږي، زه به پې خپل حکمونه چلوم او چې زه ورته سوی یم هغه به کوي، نه زنا ته چې ورته سوی هغه به نه کوي. ټیک شوله. نن سبا خو بعضې خلک د ښځو د حقوقو متعلق چغې چوتۍ په سوشل میډیا باندې په معاشره کې ډېر زیات بد غوبل ساز دی، خو دغه خو په غلطه پسې نښتي دي، په پړه پورې نښتي دي. دغه هغه حقوق ښځې له ورکوي چې هغه له شریعت نه دي ورکړي. هلکه هغه حقوق ښځې له ورکړه چې کوم له شریعت ورکړي دي. شریعت یو حق نه دی ورکړی تر هلکې هغه حق وله ورکړي. ټیک شوله. شریعت یو حق سړي له ورکړلی، خاوند له یې ورکړلی، او تر هلکې هغه حق ښځې له ورکړي. یعنې طلاق حق دا شریعت سړي له ورکړلی چې سړی به ښځې له طلاق ورکړي. داسې به نه کېږي چې یاره ښځه به راولګي سړي له به طلاق ورکړي، او ته رالګې دا حق دی ښځې له ورکړې چې ته لاړه شو بس سړي له طلاق ورکړه. دا به کې چاره دا طلاق خو له سره کېږي نه، خوله ده نو هغه کېږي. نو د دغسې قسمه سړی چې هغه په ښځه باندې ظلم زیاتې کوي، د هغې خیال نه ساتي، د هغې د بیمارۍ وغیره او د هغې څونه ضرورت دي د هغې خیال نه ساتي، او ظلم ملم پکې وهل ورسره کوي، ټکول ورسره کوي. بعضې ظالمان په دې علاقو باندې هم شته دي، داسې خلک به وي خپلې ښځې وایي د هغو سره ظلم کوي. بعضې خلک داسې هم شته چې په والو والو باندې خپلې ښځې مړې کړي دي. داسې خلک به پکې هم وي که نه به وي؟ شته دی پکې، ما ته یې پته ده ځکه وایم په قصه پوهېږي. داسې خلک شته دی چې هغو په ښځو باندې دونه ظلم وکړي، دونه تشدد پرې وکړي چې هغه ښځه د هغې د هغه ظلم د وجې نه لاړه شي مړه شي. نو داسې بې غیرته له بیا ښځه هم نه دي ورکول پکار. د داسې بې غیرته سره خو سړي ورسره ژوند نه شي تېرولی، نو د سره به ښځه سره ژوند تېر کړي. ټیک شو. معاشره کې بعضې نیم سړی داسې وي د هغه نه هر سړی سر خوږوي، سر ترې ټکوي چې لکه دا څه بلا ده، دا په څه شي باندې اغوښتی دي، د ده نه وس خلاص شو، دا څه مصیبت دی. نو سړي ورسره وخت نه شي تېرولی، نو داسې سړي سره به ښځه څه وخت تېر کړي. نو بهرحال داسې قسمه سړي د هغو د ښځو ته مکمل اختیار دی چې یاره د داسې قسمه سړو نه هغه ځان آزاد کړي، په زور ترې ځان آزاد کړي، لاړه شي عدالت ته هلته کیس وکړي او بس وکیل مقرر کړي ځان دغه سړي نه ځان آزاد کړي. دغه حق الله جل شانه ورکړی دی. بهرحال ان ارادو اصلاحا، که چېرته د دې سړو نیت د اصلاح وي، یعنې د خیر ښېګڼې نیت وي، نو هله دوی دې ښځو ته واپس رجوع وکړي. ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف، او د دغه ښځو دپاره حقونه دي مثل الذي په مثل د هغه حقونو یا په شان د هغه حقونو علیهن بالمعروف چې په دې ښځو باندې دي د سړو، یعنی چې څنګه د سړو په ښځو باندې حقونه دي همدغه رنګ د ښځو په سړو باندې حقونه دي. ټیک شوله. داسې نه ده چې یاره سړي د ځان نه جلاد جوړ کړی دی چې زما په تا باندې حقونه دي او ستا په ما باندې نشته دی. نه جي نه، شریعت چې څنګه ستا حق په ښځه مقرر کړلی داسې د ښځې حق هم په تا باندې مقرر کړلی او د هغې حقوق به پوره په پوره باندې ادا کړي. د دغې وجې نه فرمایي چې ولهن مثل الذي علیهن، د دې ښځو دپاره حقونه دي په مثل د هغه حقونو علیهن چې په دوی باندې د سړو دي بالمعروف په ښه طریقه باندې، او دغه حقونه هم په ښه طریقه باندې ادا کړي، په خوشاسلوبۍ سره به یې ادا کړي دغې د حقونه. داسې نه دی چې نیت دې مو در خلاص کړی دی او زه خو ستا حقونه ادا کوم، بیا زباتنې ماتنې به نه کې چې پلانکې کار مې دله وکړو دغه مې وکړو دغه ویزه خیر بیمار. وللرجال علیهن درجة، او د سړو دپاره په دغه ښځو باندې درجة یوه درجه فضیلت دی. نو الله جل شانه ورکړی دی سړو له فضیلت په ښځو باندې. ټیک شوله. دغه حقه خبره ده، په دغې کې څه شک نشته دی، خو حق یې په هغه کارونو کې ورکړلی چې کوم روا کارونه دي، جایز کارونه دي، ټیک شوله، حلال کارونه دي. په ناروا او په حرامو کارونو کې سړو له بیا الله جل شانه فضیلت نه دی ورکړی چې یاره ته په ښځه باندې ظلم کوه، او د دې وجې نه یې کوی چې وللرجال علیهن درجه، سړو له الله جل شانه درجه ورکړله، ځکه د دې وجې نه په ښځه باندې ظلمونه کوم، نو دا ته غټ ظالم یې بیا دغې وجې نه که ته ظلمونه کړي. عایشه بس بالکل. وللرجال علیهن درجه، او د سړو دپاره ده علیهن په دغه ښځو باندې درجه یوه درجه فضیلت. والله عزیز حکیم، او الله جل شانه ډېر زیات غالب دی او حکیم ډېر زیات حکمت والا دی. بسم الله الرحمن الرحیم. والمطلقات، او هغه ښځې چې هغو ته طلاق ورکړلی شي، یتربصن بانفسهن، په دوی باندې انتظار دی یا دوی انتظار کوونکي دي بانفسهن په خپلو نفسونو سره یا په خپلو ځانونو سره، ثلاثه قروء، درې حیضه. قروء تاسو ته مایي بیمارۍ ته ویلی کېږي، دغه چې کومه په میاشت کې راځي ښځو ته. ولا یحل لهن، او نه دی حلال نه دی جایز د دغه ښځو دپاره ان یکتمنه چې پټه کړي دا خبره، یا چې پټه کړي ما هغه څه، یا داسې ووایه چې دا خبره چې پټ کړي ما هغه څه
خلق الله چې پیدا کړي دی الله جل شانه فی ارحامهن د دوی په رحمونو کې ان كن یؤمن بالله که چېرته وي چې ایمان لري په الله جل شانه باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې وبعولتهن او خاوندان د دې ښځو احق ډېر زیات حقدار دي بردهن په واپس کېدلو دې ښځو ته فی ذلک په دغه عدت کې ان ارادو اصلاحه که چېرته دوی اراده لري د اصلاح د ښېګړې اراده لري د خیر اراده لري ولهن مثل الذي او دغه ښځو دپاره حقوق دي یا حقونه دي مثل الذي په شان د هغه حقونو یا په مثل د هغه حقونو علیهن چې په دوی باندې د سړو دي بالمعروف په ښه طریقه باندې وللرجال او د سړو دپاره علیهن په دغه ښځو باندې درجة یوه درجه ده یا یوه درجه فضیلت ده والله عزیز حکیم او الله جل شانه ډېر زیات غالب دی او ډېر زیات حکمت والا دی صدق الله العظیم